چې ملګرو د ماسټر علي حیدر هغه ویډیو رااله او اخیره حقیقت بیان کو چې آیا ویډیو زما ده او کنه. ټول حقیقت یې په لایو ویډیو کې بیان کړی دی. د ټول مخ کې راشي هغه ویډیو وګورئ بیا په خبره کوو. السلام علیکم ګرانو ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. ملګرو تاسو په سوشل میډیا هم کتلی نو ان شاء الله را روان یو. څومره ملګري چې څومره خواږه ملګري هغه که دوبۍ ده که شارجه ده که ابوظبي ویډیو چې کوم دی هغه تاسو وکته چې هغه حقیقت بیان کو. په هغې کې ویل چې ویډیو زما نه ده. نو د هغې نه پس راځو ویډیو تاسو ته پلی کوو چې ویډیو د ماسټر علي حیدر دا او کنه. نو ویډیو هغه په تاسو په سکرین باندې هغه کتی شي چې ویډیو صرف ریکارډ شوی داسې ده. نو داسې قصې خو پکې نشته لکه کم چې زموږ پښتنو جوړې کړي دي. د یو جینۍ سره هغه خبرې کوي. جینۍ هم زه کوشش کوم تاسو ته د هغې تصویر هغه هم ښیمه. په دې کې لږ راغلی و خو که اوس ښکاره شو جو تاسو به وینئ او که ښکاره نه شو بیا به پاتې وي. خو ما په دې کې لیدلی و. دا چې کوم دی صرف دا ویډیو شوی دی یعنې خبرې کړلې هغه داسې پروت و. کپړې د هغې وی خو صرف بنین څه یې اچولي و. نور معمولي خېټه یې پکې ښکاره شوې ده. د هغې نه پس چې کوم دی پښتنو هغه غویمې شروع کړي دي. نو موږ سره یو ملګری هم ناست دی هغه نه به تپوس کوو. ظفر خان ویډیو چې کوم دی د ماسټر علي حیدر راله هغه پکې حقیقت بیان کو. ویل چې زما ویډیو چې کوم دی هغه کومه ریکارډ شوی چې ده نو په دې کې خو دونه څه پهاش څه نشته. بیا خلک ولې داسې ویډیو جوړوي؟ جی بالکل زه به دا ووایم چې ویډیو چې دا هغه پیک ده ولې چې په ویډیو کې داسې حقیقت نشته ځکه چې هغه پکې بنین هغه اچولی دی. خو لکه خلک چې دی هغه د خپلو ویوز دپاره خپل چینل مخکې کولو لپاره چې دی مختلف قسمه حرکات کوي. نو مهرباني وکړئ د دې چل نه قلار شئ. او کنه که مونږ وګورو نو لکه په سوشل میډیا خاص کر په یوټیوب باندې چې کوم دی خلک د هغې مختلف قسم د تمنینونه جوړوي او په هغې باندې چې کوم دی هغه مختلف ډبلینګونه یو څه بل څه پې کوي. او که بل مونږ فیسبوک ته وګورو نو په هغې کې هم خلک لګیا دي. یو وایي ما ته یې رسینډ کوي او بل وایي ما ته یې رسینډ کوي. نو ویډیو چې کوم دی هغه تاسو ټوله وکته چې په ویډیو کې داسې څه پهاش داسې حرکت نه دی شوی چې د هغې د وجې نه تاسو یو ځل بیا هم هغه کتی شئ. صرف او صرف هم سیمپل ویډیو ریکارډ شوی ده. خبرې کولې داسې څه غلط حرکت خو په دې کې نه دی شوی. بل زمونږ کوم پښتنو ورونو ته چې دا قصې جوړې کړي دي. نو په آخره کې ته بیا یو ځل ویم چې دې ویډیو نور قلار شي څه پکې شته نه. هغې چې کوم دی لاست پیغام هغه هم جاري کو او په هغې کې ټولو ته وویل چې ویډیو هغه عام ویډیو ریکارډ شوی ده. په دې کې داسې څه نشته. بل جینۍ سره هغې خبرې کړي دي. و جینۍ چې کوم دی یو پارټ ورسره دا کړی دی چې کوم د دې کپړې مپړې نه وي هغې ته ریکارډینګ کړی دی. د خېټه میټه پکې راوستې او دغه ویډیو وه. نو دغه حقیقت هغه هم تاسو سره شریک کو. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.